دی دویم 240 د انس بن مالک رضی اللہ عنہ او ډیر خوندور حدیث دی څو پیری بیان شوی هم دی په درسونو کې انس بن مالک وی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې ده قال الله تعالی الله دا وی په دې حدیث سره ګوره امام نووي خپل کتاب ختم کړی دی دا 200 حدیث دی په دې سره امام نووي خپل کتاب ختم کړی نو ځکه اخره کې دا ناشنا حدیث راوړی وی الله وی حدیث قدسی دی یا ابن آدم اے دا آدم زویا إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله وی اے دا آدم بچی ته چې ترسو زمان دعاګانې غواړي او زمان امیدونه ساتي نو زه به دلم ګناونه وبخم چې څومره مي او په څه حال کې مي او هېڅ پروا مې هم نشته یا ابن آدم اے دا آدم بچیه لو بلغت ذنوبك عنان السما اے دا آدم بچیه که ستا ګناونه دومره شي چې اسمان ته ورسي کنه ثم استغفرتني بیا دې زمانه بخنه وغوښته غفرت لك زه به دله دغه ټول ګناونه وبخم بل روایت کې ورسره راځي ولا ابالي او هېڅ پروا به مې نه وي یا ابن آدم اے دا آدم بچیه انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا کچرته ته زما مخې له راشي په داسې حال کې چې د ځمکې د ډکوالي په اندازه په ما پسې ګناهونه راوړې که نه دومره ګناهونه دې کړي چې دا پوره ځمکه ترې ډکېږي ثم لقیتني لا تشرک بي شیئا دا پکې شرط دی او ما سره په داسې حال کې ملاو شو چې ما سره دې څه شی نه شریک کړی لاتیتک بقرابها مغفره زه به دله د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې بخښنه وکړم دا حدیث امام ترمذی رحمه الله راوړی او دا حدیث الحمدلله صحیح حدیث دی امام نووي په دې سره خپل کتاب ختم کړی په دې حدیث کې بنیادي 3 خبرې دي د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ د حاصلولو 3 اصول پکې بیان شوي دي که څوک دا تپوس کوي چې زه غواړم چې دنیا او آخرت کې زما ژوند ښایسته وي د دنیا ژوند هم ښایسته د آخرت هم دې حدیث کې 3 اصول دي بنیادونه اولنی اصل او بنیاد دعاګانې د الله نه غوښته دویم اصل او بنیاد بخښنه د الله نه غوښته دریم اصل او بنیاد توحید په ځان کې راوسته یا ابن آدم اے د آدم بچیه او دا زموږ دپاره شرف دی چې الله آواز وکړي اے د آدم بچیه دا زموږ دپاره عزت دی انک ما دعوتنی ورجوتنی ته چې هر کله زمانه دعاګانې غواړي او هر کله زمانه امیدونه ساتي غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي تا نه چې څومره ګناهونه شوي ټول به دله وبخم الله وایي هېڅ پروا مې نشته ما يفعل الله بعذابكم لکه سورة النساء دا 15مه سپاره چې ختمیږي دا د هغې اخرنی آیت دی څه ناشنا آیت دی الله وایي زه ستاسو په عذاب څه کوم که تاسو ایمان راوړئ الله ته څه فایده میلاویږي چې موږ له عذاب راکړي الله ته څه فایده میلاویږي چې موږ جهنم ته گذار کړي الله ته څه فایده میلاویږي چې په موږ باندې سختي راولي په قبر کې او په برزخ کې او په آخرت کې ان شکرتم و آمنتم الله وایي که تاسو شکر وباسئ او ایمان راوړئ د ځان نه مؤمنان جوړ کړئ نو زه په تاسو ستاسو په عذاب بیا زه څه کوم الله یعنی دا جهنم الله دې دپاره پیدا کړی دا خلکو ته ګزاري ځکه چې الله ته دې فایده ده نه دې جنت ته چې دا خلک ځي الله ته پکې څه تاوان دی الله له خو نه څوک څه تاوان ورکولی شي او نه ولې څوک فایده ورکولی شي که دا ټول مخلوق او د پیریان او انسانان جنت ته لاړ شي د الله په بچۍ کې څه کمی نه راځي بلکې هغه حدیث موږ مخکې ورځو کې بیان کړی چې د هر انسان 2 ځایونه دي په کوم ځای کې یو جنت کې او جهنم کې ځای ستا شتي دا جدا خبره ده چې سړی به کوم ځای ته ځي که دا ټول انسانان او پیریان الله دې جنت ته بوځي الله به بچۍ کې څه کمی نه راځي او که دا ټول جهنم ته ګزار کړي که نه
نو الله ته څه فایده نه میلاویږي. او نه دغه دا څومره چې جهنم ته اچولي نه دوی کې څوک الله له نقصان ورکولی شي. الله د صالح علیه السلام د قوم تذکره کړې ده په سورة الشمس کې چې صالح علیه السلام هغوی ته ووایي چې د دې اوښې به خیال کوئ او د دې له تکلیف ورنه کوي. الله وی حلاله یې کړه، هغې له تکلیف ورکو. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. د هغوی رب په هغوی باندې الله وی داسې عذاب راوستو چې د ځمکې سره یې وار کړو. ولا یخاف عقباها. الله وی ګوره د نتیجې نه نه هېرېږم. الله وی دې نه نه هېرېږم چې ټول کلی مې تباه کړی دی. الله وی دې نه نه هېرېږم چې ټول قوم مې تباه کړی دی. الله وی دې نه نه هېرېږم چې ضرور خلک مې راچولي دي. نه هېرېږي الله دې نه چې څوک به د هغه نه تپوس وکړي او څوک به د هغه نه تپوس وکړي او چا کې د طاقت شته د هغه نه به تپوس وکړي. نو که دا پیریان او انسانان ټول جهنم ته لاړ شي هېڅوک د الله نه تپوس نه شي کولی. نو دې ځکه الله وایي چې زه به دله ټول ګناهونه وبخم، خو که چېرته ته زما نه دعاګانې غواړې او زما نه امیدونه ساتې ای د آدم بچیه. د دعا فضیلت په دې باندې الحمدلله زما مستقل بیانونه دي یو دوه درې. د دعا فضیلت، دعا د چا قبلیږي، دعا د چا نه قبلیږي، او دعا کله قبلیږي او کله نه قبلیږي. دې ما تفصیلي خبره کړې. که علم زیاتولو شوق ومي یا به واورئ. او زمونږ چې کوم کتاب د رحیق الازهار فی الادعیة والاذکار د هغې په اوله کې ښه تفصیلا دا خبره ذکر شوې ده، ښه تفصیلا چې دعا څه ته وایي، څه فضیلت دی، د چا دعا قبلیږي او د چا نه قبلیږي، او ولې قبلیږي او ولې نه قبلیږي. دا ټوله خبره پکې ذکر شوې. مختصر دا چې دعا یو عظیم عبادت دی چې ډېر خلک ته غافله دي. والله حیران به شي په دې بعضو باندې میاشتې میاشتې تېرې شي او الله ته یې لاس نه اوچت کړي چېرته. یو ورځ الله ته نه وي ویلي چې الله زما دا کار وکړي، او ذلیله ګرځي د ځمکې په دې مخ باندې. یو ته مینت قرض، بل ته مینت ما سره منډه، بل ته مینت. اوس به ما ته څوک وایي چې ولې انسانان یو بل سره منډې نه وایي. خو اول کار مؤمن دا کوي چې د خپل رب ته وایي. و چې تا الله سره خپله خبره درج کړه او الله ته دې وایي، دا زړونه د هغه په لاس کې دي. د خپل یو بنده زړه به ستا طرف ته داسې راواړئ که نه چې د الله په توفیق او طاقت سره به تا لره ټوله مسله حل کړي. نو چې اوس تا د الله سره رابطه نشته او زړونه د هغه الله په لاس کې دي او ته په دې مخلوقاتو پسې ذلیله منډې وهي، نه د سره څوک مرسته کوي، نه د سره څوک ودرېږي، نه درته څوک ګوري، ځکه چې زړونه د هغه عرش والا په لاس کې دي او ستا د هغه سره رابطه نشته. نو په خلکو باندې بعضو باندې میاشتې میاشتې تېرې شي او لاس یې چېرته نه یې اوچت کړي الله ته. په دعا کې چې کمزور دی که نه، د هغه چا ته معلوم دی چې څوک د دعا اهتمام ډېر کوي او بیا پټې دعاګانې. سړی ځان له ناستي که نه دعاګانې غواړي، د شپې په توره تیاره کې دعاګانې غواړي، په سجده کې دعاګانې غواړي. الله وایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. سورة الاعراف کې الله وایي خپل رب نه دعاګانې غواړي په پټه او په عاجزۍ سره. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. الله وایي هغه څوک دی چې یو غمځپلی ورته چغې ووایي او هغه ول هغه چغه واوري او دعا ولې قبوله کړي. صرف الله دی. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. او رب ستاسو دا خبره کوي چې زما نه دعاګانې غواړي زه به یې در قبولې کړم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، څوک چې تکبر کوي الله وایي دوی به جهنم ته ځي. علما وایي د دعا د مسلې نه بعد تکبر ذکر کړی معنی ده چې څوک د الله نه دعاګانې نه غواړي دی متکبر دی، ځان څه ګڼي
همدقه سړی ذلیل او خوار دی، په دنیا کې او په آخرت کې او به جهنم ځای دی. دعا دا د مؤمن اسلحه ده، دعا دا د مؤمن ډال دی. هر ټیم په هر ځای کې دعاګانې وغوښته. رب العالمین اوریدونکی لیدونکی ذات هر ځای کې ستا آواز اوري. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. الله وی که چېرته تپوس وکړي تا نه زما بندګان ای پیغمبر زما په باره کې، نو زه ګوره نږدې یم. اجیب دعوة الداعي اذا دعان. وی چې کله یو دعا غوښتونکی زما نه دعا غواړي، الله وی زه ورله جواب ورکوم. نو دعاګانې هر وخت غوښته د الله نه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حدیث کې الدعاء هو العباده، دعا خو لوی عبادت دی. لکه څنګه چې دا مونځ عبادت دی، څنګه چې دا حج عبادت دی، څنګه چې دا روژه عبادت دی، څنګه چې دا تلاوت عبادت دی، دغه شان د دعا غوښتل عبادت دی. هر ټیم د الله نه دعاګانې غواړه، هر ټیم عاجزي جړاګانې. او دا نه چې ستا یعنی طاقت او همت او زور صرف دی پوری چې الله زما د دعا به قبلوي بس بیا خبره ختمه شو. نه، که ستا د حاجت پوره کیږي او که نه پوره کیږي. کله حاجت پوره نشي، لکه چې حدیث کې راځي چې مؤمن چې دعا وواړي ده ته په هر حال کې فایده رسي. درې خبرې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا خو الله دغه حاجت پوره کړي کوم چې دی غواړي، یا الله د ده نه د دې په ځای یو مصیبت لرې کوي چې به در روان دی، او یا دا دعا الله د ده دپاره ذخیره کړي نو په آخرت کې وله اجر ورکړي. نو څه بې فایدې پکې څه وشو، تاوان پکې وشو. هر حال کې څه ده، فایده ده. ته چې څه غواړې هغه درته میلاو شو، لویه فایده ده. د دې په ضد نه الله یو مصیبت لري کو چې ته دې خبر نه وي، دا څومره لویه فایده ده. آخرت کې چې خلک ذره ذره اجر ته محتاج دي، الله په هغه ورځ تعالی د هغه دعا په مقابله کې اجر درکو، څومره لویه فایده ده. نو هر ټیم د الله نه دعاګانې غوښته، دا نه چې بس قبوله نه شوه، زړه مې مات شو، نه دا خبرې به نه کړي. او دا یاده کړئ چاته چې الله د دعاګانو دروازه کولاو کړي، ده ته الله د قبولیت دروازه هم کولاوي. دا درته ناشنا خبره وکړم، نن یې ځان سره ویسئ دا خبره. څنګه چاته چې الله دعاګانو دروازه کولاو کړي، یعنې کوم سړی چې الله وله توفیق ورکړي د ډېرو دعاګانو غوښتو، او چې کله ته یو سړی ویني چې په مخه دعاګانې غواړي، پوه شي چې الله د دعاګانې قبلوي، ځکه وله الله توفیق ورکړی دعاګانو د غوښتو. او په دې کې یو اثر دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه. هغه وی انی لا احمل هم الاجابه انما احمل هم الدعاء. زما سره وی د دې غم نه چې د دعا به قبلیږي او که نه، ما سره غم دی چې زه دعاګانې وغواړم. ولې؟ فاذا الهمت الدعاء فان الاجابه معه. ځکه چې کله ما ته د دعاګانو غوښتو توفیق میلاو شي، نو دا مې یقین دی چې قبولېده د دعاګانو سره تړلی شوي دي. څومره ناشنا خبره یې کړې چې زما سره دا سوچ نشي چې دا به قبلیږي او که نه. زما سره سوچ دا دی چې زه دعا به غواړم او که نه. چا دې تپوس وکړو ولې؟ وایي ځکه چې چا له توفیق، دا ما ته وایي دا زما یقین دی چې چا ته توفیق د دعاګانو ورکړی شو، نو د دعاګانو سره قبولوالی تړلی شوی دی. عباس خو چې الله سوچتی، نو د اول نه دا سوچي چې قبوله به شي که نه. چې ته ورته دعا وغواړه، ته ته به داسې وګورې، مطلب یې دی چې څنګه یقیني ده، لکه ته دعا وغواړه. بله ممکن مشکل څه دی، لکه به بله خبره ډېره اوږده شي، زه اوس هغه اسباب بیان کړم. داسې بزرګ به یې د ځان نه جوړ کړی، او داسې تقوادار چې ټکه پړکه، یعنی مازدیګر ما دعا وغوښته، ماښام دې الله دا کار وکړي. لکه کیدای شي په تا کې څه مشکل وي، په ما کې دې زر مشکل وي، زه دې ګناهونه کومه، مونځ اودس ګډوډ دی، تقوا نشتی، علم نشتی، عقیده نشتی، د الله نه یره نشتی، د حرامو نه حفاظت نشتی،
د نظر حفاظت نشتی خو دعا به ګوره الله قبلوي او ځکه چې ما لاس اوچت کړو دا ډېره عجیبه خبره ده الله خو ویلي دي چې دعاګانې قبلوم دې کې شک شته یقیني ده چې الله دعاګانې قبلوي چې نه قبلوي ده خو ته هم لږ ځان ته وګوره چې چل به د پکې نه وي مونږ خو کار وکړو زمونږ په غاړه چې ښه کار دې څه وکړو مونږ خو لاس اوچت کړی ما خو لاس اوچت کړو د 40 ګینټو کې مې 2 منټه ورکړي دي ته څه وې څومره قرباني ده په 40 ګینټو کې 2 منټه ما دعا غوښتې ده خو مولوي صاحب تبلیغ یې ولې نه خو که مولوي صاحب ورته وي چې په تا کې دا مشکل دی دا برابر کړ دی وایي حق پرست عالم نه دی زارېږه دغه پلاني دی حق پرست موږ کې دا مشکل هم دی که نه لکه دې ته نه ګورو چې د دعا د نه قبلېدوم څه وجه شتي د دعا د قبلېدوم وجه شتي دغه وجې موږ نه معلومو چې دا څه اسباب دي راشه معلومې که چې د ځان نه لرې کړو دا څه اسباب دي چې په ځان کې یې راولو چې د هغې د لاسه دعاګانې قبلېږي دې ته نه ګورو یا الله بس وبخي یا الله کړس مخ له راواچوه ځه یاره وي دعا مې نن وغوښته خو څه ښکاره نه شو لکه خلک په کلونو دعاګانې غواړي نیکان خلک د مرګ پورې دعاګانې غواړي او بعض حاجتونه د مرګ پورې نه دي پوره شوي تقدیر کې الله نه دي لیکلي اوس یو کار ته غواړې ستا دپاره په هغې کې خیر نشته خو ته خو دې نه خبر که الله دې له هغه شی نه درکوي د هغې په بدل کې د نه یو مصیبت لري کړي او یا د دې دعا اجر به قیامت په ورځ درکوي ته خو ته نه خبرې چې اوس یو سړی وایي چې یا الله ما پلاني ملک ته بوځي چې زه هلته تجارت وکړم هلته مزدوري وکړم او پلاني ملک ته تله د ده دپاره ښه نه وي د ده ایمان ته خطره ده د ده بدن ته خطره ده دی اوس نه دی خبر دی دې نه خو څوک خبر دی مستقبل نه خو الله خبر دی او الله ولې د دعا نه قبلوي ته به بیا هم په الله باندې ښه ګمان ساتي هر حال کې به په الله باندې ښه ګمان ساتي د دعا بیا آداب هم دي بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي آداب مختصر هغه دا دي چې په الله باندې یعنې ښه ګمان کول د دې ګمان سره دعا کول چې الله به زما د دعا قبلوي تجربه نه ده دغه شان دعا چې شروع کې نو په الله باندې حمد او ثنا ویل حدیثونو کې د ادب ښویې شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل په دعا کې خپله عاجزي راښکاره کول الله ته یونس علیه السلام د مهي په خېټه کې څه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا الله وایي زه ظالمانه کې اوس عاجزي راښکاره کوي الله ته د خپلې کمزورتیا اقرار کول او دغه شان یقین سره دعا کول چې دا به الله قبلوي او په ادب سره په سکون سره په عجزۍ سره دا دعاګانې چې دي دا کومې د رواجي دي د ځینې لمانځه نه بعد چې زموږ د پښتانې کوي دا یو خو لاس داسې نه ورېده او بس پکې بیا کار یې غټ کړی په ټول بدن یې مرا کوي بیا روان شي دعا به کوي نو چې څوک پکې تېرېږي هغه ته هم داسې وګوري او بیا بل ته بیا راځي شیخ صاحب مزه نه وه د دعا قبوله نه شو دا خو ته بدماشي کې دلته دې اوس یو سوالګر کېنه او تا ته یې لاس نیولی په موبایل کې ګوتې ووهي پیسې راواچوه لکه راکه پیسې څه به وایي چې دا خو بدماش دی سوال خلک په دې طریقه کوي ته خو بدماشي کوي د الله سره لاس دې اوچت کړي دی یا الله وبخه پلاني ته یا الله په ما رحم وکړه او بل ته وګوره یا الله دا کومه طریقه ده دا خو یو ځای کې ستا نه منلی کېږي داسې نو عاجزي جړا خپله کمزورتیا الله ته راښکاره کوو یا الله زه کمزور یم یا الله زه عاجز یم یا الله تا ته ضرورت لرم او یقین چې دا به الله قبلوي او بل که قبوله نه شي زر نو ته به تعدیم نه کوې ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح مسلم کې دی
چې د یو بنده دعا قبلیږي ما لم یستعجل، تر څو چې تادي نه یې کړي. صحابه کرام وی رسول الله الاستعجال د تادي څه ته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی یو سړی دعاګانې وغواړي او بیا وی قد دعوت وقد دعوت، ما خو دعاګانې وغوښتې او ما وغوښتې فلم اره یستجیب لي، او خو الله زما دعاګانې نه قبلوي، فیستحسر عند ذلك پیمانه شي ویدعو الدعاء دعاګانې پرېږدي. دې سړي دعاګانې الله نه قبلوي. دا به چېرته نه وایي چې ما دعاګانې غوښتلي دي او ما غوښتلي دي او ما، ته به غواړې. دا عبادت دی، د عبادت لپاره خو دا نشي چې عبادت ختم شو بس. دعا غوښته څه دی؟ دا عبادت دی، هر وخت به د الله سبحانه وتعالی نه دعاګانې غواړي. انک ما دعوتنی ورجوتنی، او د الله نه امیدونه ساتل. غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، الله چې څومره ګناهونه دي کړي زه به یې وبخم او هېڅ پروا مې نشته. ابن آدم، ای د آدم بچیه که چېرته ګناهونه ستا اسمان ته ورسي که نه، ثم استغفرتني وبیا د الله نه بخانه وغوښته، الله وی غفرت لك، زه به درله ګناهونه ټول وبخمه. دې کې دا خبره یاده کړئ چې یعنې موږ سره دومره وخت نشته چې اوس د استغفار فواید او فضایل او مسایل بیانو، په دې باندې الحمدلله زما مستقل بیانونه شته. او څوک چې د دین شوقین هغه د هر ځای نه مسله را پیدا کوي او هغه مسلې یې زده کوي. الحمدلله هغه بیانونه کې موږ تفصیلا استغفار څه ته وایي دا ذکر کړي دي، کله به یې کوې، په کومو طریقو سره کېږي، هغه ټول ذکر شوي دي، د هغې فایدې، د هغې فضایل. دا وخت د هغې نه دی. استغفار لنډه معنی ده چې د الله نه بخښنه غوښته، چې ستا د ګناهونو اسمان ته ورسي که نه، او د الله نه بخښنه وغواړې، الله دې بخښي. استغفار وکړي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی صحیح بخاري کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم والله په الله مې دې قسم، انی لاستغفر الله واتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره، او یا پیرونه زیات د ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي استغفار کوم، د الله نه بخښنه غواړم. یو حدیث کې راځي، دا په صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وانی لاستغفر الله فی اليوم 100 مره، 100 پیرې زه استغفار غواړم. یو حدیث کې راځي، امام ابو داود راوړی، عبدالله بن عمر وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په مجلس کې کېناستو، په یو مجلس کې، نو موږ به شمارل، نو 100 پیرې به هغه دا وي رب اغفر لي وتوب علی انک انت التواب الرحیم. په یو مجلس کې 100 پیرې. زه تا نه دا سوال کوم، 100 پیرې ته استغفر الله وایې د ورځې؟ بخښنه غواړې؟ 100 پیرې غواړې؟ دغه عادتي تپوس ته نه کوم، هغه عادتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر داسې دي. استغفر الله د زړه د کومې نه، یا الله ما ته بخښنه وکړه، زما ګناهونه وبخښه، چې ته د معنی محسوسې په زړه کې، او دې زړه استغفر دغه نه مراد هغه استغفار دی چې هغه د زړه نه وي، ستا زړه د رټین کې هغه متوجه دی خبرې ته. نو ته چې کله هم ګناه وکړې او څومره ګناهونه دې هم کړي او استغفار غواړې، الله سبحانه وتعالی ستا د ګناهونه هغه بخي، اگر که د اسمان سره لګېدلي او د الله پسې پروا نه. بیا یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، که چېرته ته د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې الله وایي ګناهونه راوړي که نه، او ما سره دې څه شی نه یې شریک کړی، نو زه به درله د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې بخښنه درکوم. دلته اوس هغه دریم اصل او بنیاد دی، هغه توحید دی. یاده کړئ دا خبره چې توحید نه بغیر ستا ټول اعمال برباد دي او پالتو دي. او الحمدلله توحید باندې موږ ځای په ځای تفصیلا خبرې کړي دي. بعض وی مړه نو د توحید موضوع وي، تاسو دومره غټه کړه او په مخه توحید او توحید. توحید اهم دی، دې ځکه وګوره که
ځکه ډېر سړي له امیدونه ورکړي چې الله به دې وبخي او الله رحم کوي او ګناهونه اسمان ته ورسي الله به دې وبخي او داسې او دغه دا ټکی به ورسره وی ثم لقیتني لا تشرکو بي شیئا. هغه ټکی دا دی چې ستا د الله سره ملاقات په داسې حال کې شوی چې تا د هغه سره څه شی نه یې شریک کړی، یعنې ستا یو عمل هم الله نه قبلوي، دا ټول اعمال دله رالي او د دوړې په شان به دله والوځي چې کله د پکې توحید نه او چې توحید دی که نه نو معمولی عمل به دې غټ شي د توحید د لاسه. او دا حدیث موږ همدې کتاب په شرح کې بیان کړی، نور څو ځایونو کې موږ بیان کړی د عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما مشهور حدیث ته امام ترمذي راوړی چې قیامت په ورځ به الله ته یو سړی مخامخ شي علی رؤوس الخلائق او دا ټول مخلوق به ورته ګوري، د سره به الله حساب کوي. فینشر علیه 99 سجلا، یو کم سل رجسټر به دته وښوی شي او هر رجسټر به دومره غټي لکه د سترګې د نظر په اندازه، د نظر چې کوم ځای پورې ځي. بیا به ورته الله ووایي اتنکر من هذا شیئا، دې رجسټر کې د څه شي نه منکرې؟ اظلمک کتبتي الحافظون، کومو ملایکو چې لیکل کول هغوی تاسو سره څه ظلم خو نه دی کړی که نه؟ دی وایي لا یا رب نه، دا هر څه ما کړي دي، دا صحیح دي، دا شوي دي. الله ورته وایي افلک عذر، څه عذر دې شته چې بیان یې کړې؟ لا یا رب هېڅ عذر نشته. قرآن و، پیغمبر راغلی و، علما و، وسایل و، هر څه عذر نشته. الله ورته وایي صبر، ان لك عندنا حسنه، ستا یو نیکي موږ سره پاتې ده. نن ورځ وایي زه په چا ظلم نه کوم، الله وایي فیخرج بطاقه، یو کارډ به راویستی شي، په هغې کې وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دې سړي دا کلمه ویلې ده او د دې کلمې په سوري کې ژوند تېر کړی دی، یعنې ښه موحد دی، د زړه د کومې نه او ګناهونه ترې شوي دي. د پیغمبر تابعداري کړې ده خو ګناهونه ترې شوي دي. فیقول احضر وزنک، الله به ورته وایي ځه اوس تلې خواله ورشه. دی به وایي چې یا رب ما هذه البطاقه مع هذه السجلات، یا الله نو دا یو کارډ د دې یو کم څه د رجسټرو سره دا څه دی؟ الله ورته وایي ګوره که نه. نو د تلې په یو طرف کې به دغه یو کم سل رجسټره کېښودی شي، بل طرف ته به دغه کارډ کېښودی شي. فطاشت السجلات، نو دا رجسټرې به بره لاړې شي. وثقلت البطاقه، او هغه یو کارډ به پرې زورور شي. الله و ملایکو ته وایي جنت ته یې بوځي د توحید د لاسه. او ځکه حدیث کې دي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، د چا چې آخرني خبره دنیا نه لا اله الا الله په توحید باندې مړ شو، دی به جنت ته ځي. نو توحید نه بغیر ګوره هېڅ هم نه کېږي. چې توحید دې ته لرې کو خو دین دې ختم کو، او چې د پیغمبر تابعداري دې ته لرې کړه دین دې ختم کو. لکه بعض خلک دا چغې وایي زموږ په ملکونو کې پلانی موحد دی او موحد رور او موحد دی او موحد رور، یو خو دغه اکثرو ته بعضو ته چې موحد ویلی کېږي د هغوی توحید هم پوره نه وي. بل طرف ته د پیغمبر که موحد دی پیغمبر تابعداري نه مني، مذهب جدا دی او امام صاحب زموږ جدا دی، وایي اوس هم ستا دین پوره نه دی. ځکه چې د هر عمل د قبلېدو لپاره دوه شرطونه دي، توحید او د پیغمبر تابعداري. صرف په دې کار نه کېږي چې ما توحید منلی. او بله دا راته ووایه څوک چې د پیغمبر تابعداري نه کوي دی ګوره خالص موحد هم نه دی. څنګه؟ بارک الله فیک وزادک الله علما. د الله د احکاماتو قدر نه کول دم په توحید کې کمی راولي. صحیح دی یو سړی موحد دی، دی به جنت ته ځي توحید د عقیدې د لاسه. او یو سړی موحد دی
خو دې د احکاماتو تابعداري داسې نه کړې څنګه چې هغه اولني کړې ده. هغه اولني توحید د دې نه مضبوط دی. نو یو طرف ته چې هغه ویل چې زه موحد او بیا د پیغمبر تابعداري نشته. بله خبره ده یاده کړه، څنګه چې د الله سره په بندګۍ کې به څوک نه شریک کې، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په تابعداري کې څوک نه شریک کې. کوم مقام چې د پیغمبر دی هغه به یک یوازې پیغمبر له ورکړي. په امت کې ته هېڅ چاله دا مقام نشي ورکولی چې د هره خبره صحیح ده او هغه به هر وخت منلی کېږي. دا په امت کې دا مقام د هېڅ چا سره نشته، د هېڅ چا سره دا نشته، نه د یو ولي سره، نه د یو بزرګ سره، نه د یو امام سره، نه د یو ملا سره، نه د یو مفتي سره، نه د یو مولانا سره، د هېڅ چا سره دا مقام نشتی کم مقام چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. یو سړی وایي زه د پیغمبر تابعداري کوم او توحید نشته، دا هم دله فایده نه ورکوي، که نه فایده ورکوي؟ هېڅ فایده وله نه ورکوي. نو توحید او توحید مرګ او ژوند هغه په توحید باندې. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اے پیغمبر اعلان وکړه خلکو ته زما مونځ، زما قرباني لنډه ده، زما ژوند، زما مرګ ټول د الله لپاره دی. د هغه الله دپاره لا شریک له چې د هغه سره هېڅوک شریک نشته. نو زمونږ هم دا اعلان دی که نه دی؟ دقه اعلان دی چې زمونږ دا ټک خطا عبادت چې مونږ کوم کوو د الله، دا خالص د الله دپاره دی. ضرب برابر به کې چاله برخه نه ورکوو. که څوک هم ټوټېږي که نه، لکه پیغمبر اسلام چې معاذ ابن جبل ته ویلي وو معاذه که څوک دې وسیږي، که څوک دې ایریږي، که څوک دې په اره باندې دوه ټوکړې کړي، او که څوک دې مړ کړي، ختم دې کړي، او که هر څه دې سره وکړي که نه، لا تشرک بالله شیئا، الله سره به څه شی نه شریک کړي. او نه په دې کې موږ د چا سره یعنې ګزاره کوو. لکه اوس که څوک راشي وي چې راشه کینو خبره کو، خبره څه دپاره کوي؟ وی لکه ګزاره به کوو. په توحید کې ګزاره کېږي؟ د مکې مشرکان ولې نه راغلي پیغمبر ته نه ویلو ګزاره کوو؟ یو کال وي ته زمونږ د دې بندګي کوو، یو کال به ستا د دې کوو. ګزارې خو به دې کې نه کېږي. زه خیر دی ته داسې کار وکړه زمونږ د زړه سرې، خو په دې قبر پرستۍ باندې ردونه مه کوو په درس کې، لکه ګزاره کوو. ضرور به دې ګزاره نه کېږي. زمونږ ورور زمونږ د زړه سرې، خو دا د پیغمبر د تابعدارۍ دا خبرې او دا داسې به کې مو وایه چې دا دی او دغه دی، ورور به دې ګزاره نه کېږي. په دې کې څوک ګزاره نه شي کولی، ځکه چې دې کې ګزاره ته کې پسې دا خو زمونږ سره راس المال دی، بنیاد دی، توحید او تابعداري. نو چې زه راس المال کې ګزاره وکړم نو پاتې ما سره څه شو؟ په توحید کې ګزاره وکړه مطلب دا چې ویې توګه، د پیغمبر په تابعداري کې ګزاره وکړه مطلب دا چې ویې توګه کومه خبره چې د مذهب سره برابري هغه بیانوه، کومه خبره باندې چې خلک پاکستان کې عمل کوي هغه منه، کومه خبره چې د مولوي صاحب د طبیعت خلاف وي هغه لرې کوه. د تابعداري داسې شو. د پیغمبر تابعداري به کوو که څوک دا پوزه ککړه کړي په خاورو کې که نه، او د غصې نه وچودي مړ شي که نه، نو انشاءالله همیشه به په توحید او په تابعدارۍ باندې شو. دا زمونږ منشور دی، دغه زمونږ دعوت دی. دوه خبرې دي چې دغه دوه کې ته ما ته ګزاره وکړه نو ما سره پاتې به څه شو؟ دین خو وایي دې ته چې د الله توحید، د الله بندګي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه دغه بندګي، دغه ته وایي دین. نو توحید او توحید او د شرک نه ځان لرې ساتل. ما دې کیسې درسونه کړي؟ توحید کوم درسونه دي؟ کتاب التوحید، کشف الشبهات، القواعد الاربع، څلور قواعد، درې اصول د دین بنیادي، او ډېر درسونه پېښ شوي.
هغه جدا مسله تاسو ته پیدا غستی شي هغه نشي د هغې زه مکلف نه یم چې زه دا معلوموم خو موږ ته الحمدلله زی په زی خبره کړې ده د شرک اقسام او مثالونه د توحید اقسام او مثالونه نو دې حدیث نه دا خبره واضح شو چې توحید د سره نه وي نو الله ستا ګناهونه نه بخي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله